بل فائدہ دا دا چې دې په وجه په نفسي خواهشات او شهوتونو باندې کنټرول پیدا کیږي ځکه د فطرت تقاضا دا ده چې عقل ته همیشه په نفس باندې غلبه حاصلوي خو بعض وخت د بشري تقاضو په وجه نفس په عقل باندې غالب شي نو د دې د اصلاح د پاره شریعت روزه مقرر کړه چې په دې سره دوباره عقل ته په نفس باندې مکمل کنټرول او غلبه حاصل شي او کله چې د نفس اصلاح وشي او قوت شهوانی باندې کنټرول پیدا شي نو د بدن نور اندامونه لاس پیس سترګې غوږونه او جبه په خپل د شریعت مطابق کیږي نو اهم فائدہ د روزي همدا ده بل فائدہ دا ده چې رضی په وجه بیا انسان ته ټول کال په دین باندې چلیدل او عمل کول اسانيږي کوي انسان د ځان سره دا سوچ وکړي چې د سحر نه تر ماښامه پورې زول خوراک سکاک نه کوم حالانکه دا خو زما د پاره مخ کې حلالو دا زما خپل حلال خوراک دی زه اوس اوګیم تګیم او دې ته مې سخت ضرورت دی چا زما لاس هم نه دی نیولی نو آخر زدا ولی نخرم نو سامعینو حضراتو د دې صرف همدا یو جواب دی چې زه د رمضان په دې میاشت کې الله رب العزت د خوراک سکاک نه منع کړی یم او د هغه په حکم باندې عمل کوم اوس د انسان دا سوچ وکړي چې کوم رب زه په رمضان کې د خوراک سکاک نه منع کړی یم هم هغه رب خو زه غونډ کال 12 میاشتې د غلانا د زنانا د سود شرابو د دروغو غیبت چغلخوري دوکي او د غرنګي ته ټولو حرام کارونه منع کړی یم نو زه بیا ولې د دې کارونه نه منع کېږم کوم رب چې ماته دا امر فرمایلی دی او دا حکم مونږ ته رالیږلی دی چې اتم الصیام الی اللیل چې تاسو دغه روزه تر ماښامه پورې ونیسئ خوراک پکې مکوئ سکاک پکې مکوئ خالص زما د رضا دپاره او خالص زما د عبادت نیت پکې وکړئ نو بیا که دغه انسان دا سوچ وکړي چې رب لا یزال الله جل مجده خو زه د دې ټولو ګناهونو نه منع کړی یم یا زه ولې نه منع کېږم نو چې کله انسان دا سوچ وکړي نو د سره احساس پیدا شي تقوا پکې پیدا شي او بیا ټول کال د ګناهونو نه بچ کېدی شي او په ټول دین باندې ورته عمل کول اسانيږي حتی علماء تر دې پورې لیکلي دي یو کس په ځان کې همت پیدا کړي او په دیوه میاشت کې ځان د هر قسمه ګناهونو نه اوساتي د سترګو غوږونو او ژبې حفاظت وکړي په خېټه کې حرام خوراک وانه چي نو الله جل جلاله با د برکت سره د پزړه کې د ګناهونو نه پرد پیدا کی او بیا به ټول کال ګناهونو ته شوق پیدا نشي گویا رمضان د ټول کال زړه دی کدا د شریعت موافق صحیح تیر کړي نو ټول کال با په شریعت باندې ورته عمل کول آسان شي الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د رمضان مبارک په خاطر او په حرمت سره د اعمال صالحه او توفیق را په نصیب کی او الله جل جلاله دې د رمضان مبارک په حرمت سره او د دې په وسیله سره رب کریم مونږ تاسو ته تمام ګناهونه معاف کړي یقینا د رمضان مبارک بشمیر فواید دي علماء کرام او دغه رنگي مصنفین حضرات دا د رمضان مبارک هغه فواید ذکر کول غواړي یا لیکل غواړي د رمضان مبارک هغه فواید او هغه حکمتونه تمام ته نشي رسولای ځکه الله رب العزت چې کوم شی فرض کړي په خپل بندګانو باندې نو دا غي د فواید او د فضایل او د حکمتونو دا غي شمار سو کم نشي کولای او ځکه خو علماء کرامو دا فائدم ذکر کړی دا چې ردی په وجه د انسان سره د رزق خوراک او اوبو قدر پیدا کیږي او په موجوده نعمتونو ورته شکر توفیق ملاوي اگر چې بعض خلک په جواب باندې شکریا ادا کوي خو چې تر څو پورې دا لوګ او تندا نوی برداشت کړي نو تر هغه وخت پورې د نعمتونو پوره قدر نه د دې نعمتونو قدر ورته معلوم نه خو چې کله دې روزي په وجه تکلیف برداشت کړي
نو بیا د الله جل جلاله د نعمتونو کامل طریقې سره شکریا ادا کی. دغه وجدا چې کله د یو چانه د دم محبوب سیز چې لږ وخت د پاره ورک یا منع شي به پجړه کې د هغه قدر پیدا کیږي. انسان سره د الله جل جلاله د نعمتونو بالخصوص رمضان مبارک کې د خوراک او د اسکاک هغه نعمتونه چې رب العزال په دې بندګانو باندې کړې دي دا غي قدر ور سره نه وي. او چې کله رب العزال دغه نعمتونو نه منع کی د خپل امر پورا کولو د پاره د خپل حکم پورا کولو د پاره د خپل رضا د پاره نو به دغه انسانانو سره دغه عبادت سره د خوراک او د اسکاک هغه قدر پیدا شي چې ای رب العزال بشمیر نعمتونه د کړي را باندې دي. رب العزال دا غي شکریا ادا کوم ځکه چې کله الله جل جلاله په چا باندې یو نعمت وکړي دغه انسان باندې عقلا او شرعا شکریا ادا کول واجب دي. عقل هم وایي شرع هم وایي چې الله جل جلاله د هغه نعمتونو شکریا ادا کول بخامخا غواړي. ځکه رب العزال تا ته دومره نعمتونه درکړه او د هغه نعمتونو قدر ستا سره نشته دی نو ګوره د الله جل جلاله د هغه نعمتونو بې قدري دې وکړه نو انسان ته په رمضان مبارک کې د هغه نعمتونو قدر پیدا کیږي. بله فایده دا راووته او اهمه فایده دا ده چې خصوصیت د روژې دا دی چې دا روژه الله جل جلاله د بعض اعمالو پیډې ګرځولې د بعض اعمالو پیډې ګرځولې ده د بعض اعمالو کفاره ګرځولې ده او دا خصوصیت صرف د روژې د نورو اعمالو نه دی. الله جل جلاله په دې رمضان مبارک کې هغه انسانانو ته چې د معاصي او د ګناهونو ډک دي رب العزال په دې رمضان مبارک کې ورته تمام ګناهونه معاف کړي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه فرمایلی بل حدیث کې مونږ تاسو ویلیو چې من صام رمضان ایمانا واحتسابا